د اورګاډي پټلۍ افغانستان د ختیځ او لویدیځ د نښلولو پل افغانستان د سوکالي په یوه نوې دوره کې قرار لري، یو دوره چې نور پکې جګړه او بې ثباتي حاکم نه دی، بلکې پراختیا، بیا رغونه او اقتصادي وده پکې لومړیتوب لري. په دې لړ کې د اورګاډي پټلۍ نه یوازې یو زیربنۍ پروژه ده، بلکې د روښانه راتلونکي په لور د هېواد د حرکت سمبول ګرځېدلی دی. د دوام څخه مخکې مهرباني وکړئ د اوروج اداري چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د هېواد له وروستي اقتصادي ودانیزو او زیربنۍ بدلون څخه خبر اوسئ. د یرغلګرو له منګولو څخه د افغانستان له ازادي او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته هېواد سیاسي او اقتصادي ژوند ته نوې مرحله کې داخل سوی دی. نن ورځ د افغانستان په بېلابېلو ودانیزو او اقتصادي برخو کې ارزښتناک ګامونه پورته کړي چې یو له مهمو څخه یې د اورګاډي د پټلۍ پراختیا او د اورګاډي له لارې د سوداګرۍ پراختیا ده. دا پرمختګونه نه یوازې د سوداګریزو راکړو ورکړو په چټکتیا کې مرسته کوي، بلکې د لیږد رالیږد لګښتونه یې د پام وړ کم کړي او د افغانستان په سیمه کې په یو کلیدي ترانزیتي مسیر بدل کړی دی. په داسې حال کې چې نننۍ نړۍ د توکو د لیږد رالیږد د اسانه کولو، د لګښتونو د کمولو او چټکولو په لور روانه ده، افغانستان هم په دې برخه کې لوی بدلونونه تجربه کوي. ارقام ښیي چې یوازې د روان کال په سرطان میاشت کې له 400,000 مټریک ټنو څخه ډېر توکي هېواد د اورګاډي پټلۍ له لارې صادر او یا وارد شوي دي. په لنډه موده کې د سوداګریزو راکړو ورکړو دا لویه کچه د اورګاډي او سیمه ییزې سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان نوي ظرفیتونه په ګوته کوي. د فواید عامې وزارت چارواکو راپور ورکړی چې دا راکړې ورکړې د هېواد د اورګاډي له 4 اصلي پټلیو یعنې حیرتان، عاقینه، تورغونډۍ او راتخاف له لارې ترسره شوي دي. په دې مسیرونو هر یو د ګاونډیو هېوادونو سره د افغانستان په نښلولو کې ځانګړی رول لوبوي او په یو ډول د هېواد د اورګاډي د سوداګرۍ اصلي ستنې ګڼل کېږي. د اورګاډي پټلۍ پراختیا افغانستان له څو مهمو سیمه ییزو هېوادونو لکه ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره نښلوي. د دې پټلیو هر یو ځانګړی ستراتیژیک اهمیت لري. حیرتان پټلۍ افغانستان له ازبکستان سره نښلوي او د هېواد یو اصلي سوداګریزو شریانونو څخه دی. عاقینه او تورغونډۍ پټلۍ دا مسیرونه هېواد له ترکمنستان سره نښلوي او له منځنۍ اسیا سره په اړیکو کې مهم رول لري. راتخاف پټلۍ افغانستان له لویدیځ لوري له ایران سره نښلوي او په سیمه کې د پراخو سوداګریزو شبکو دروازه ده. دا پراخه شبکه نه یوازې سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتوالي لاره هواروي، بلکې افغانستان یې د اسیا په زړه کې د یو باوري ترانزیتي مسیر په توګه معرفي کړی دی. د سړک ترانسپورت په پرتله د اورګاډي له لارې سوداګرۍ د پام وړ ګټه لري چې هېوادونه دې ته هڅوي ترڅو له دې طریقه ډېره ګټه واخلي. د توکو په لیږد کې چټکتیا، د لیږد رالیږد، د لګښتونو د پام وړ کمښت، د درنو توکو د لیږد لپاره لوړ ظرفیت او چاپیریالي زیانونه کموالی د دې ګټو له جملې څخه دي. افغانستان د اورګاډي د پټلیو په پراختیا سره توانېدلی دی چې له دې ګټو څخه په اغېزمنه توګه استفاده وکړي او خپل اقتصاد د پایدارې ودې په لور سوق کړي. افغانستان د خپل ممتاز جغرافیایي موقعیت او د اورګاډي پټلۍ شبکې او پراختیا سره دا فرصت لري چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو نښلوونکي پل رول ولوبوي. دا لیدلوری نه یوازې د هېواد کورني اقتصاد ته ګټور دی، بلکې کولی شي د پراخو سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو لپاره زمینه هم برابره کړي. په افغانستان کې د اورګاډي سوداګرۍ وده د ښه راتلونکي د جوړولو لپاره د ملي ارادې روښانه نښه ده. د لاسته راوړنې ثابتوي چې د ثبات په رامنځته کولو، د پایدارو زیربناو پراختیا او له جغرافیایي موقعیت څخه په هوښیارانه استفادې سره افغانستان کولی شي هغه مقام ته ورسېږي چې کلونه یې ارمان درلود، یو خودکفا، پرمختللی او د سیمې په اقتصادي معادلاتو کې اغېزناک هېواد. د اوروج اداري چینل په سبسکرایب کولو سره تاسو هم په دې راتلونکي جوړولو کې خپله ونډه واخلئ.